خشه ستړی مه شي خشه ستړی مه شه مړی مه شه نسته په قرآن مجید موږ خپله مور و پلار جنګ سره کړی دي ولې هره ورځ د باغه کې ګنج ته ورځم خو دلته وپیده په باغاکه کې وایي د سپین سرو ګنج جوړ شوی دی په باغاکه کې دی و په باغاکه کې هر سړی کولی شي ټول په باغاکه کې ټولو څاروالو ته دا خبر ورکوم چې هر سړی د خدای دوسته د خپلې مورې ته په عذاب یې کولی شي چې پر خپل طبیعت شخصي موټر د لارې موټر د باغه کې ګنج ته د 8:30 بجې څخه شروع وي بیا ماخستان د 3:30 پورې دا د سپین سرو ګنج و په هفته کې یوه ورځ ګنج دي که هر سړی ځینې په عذاب یې د خپلې مورې سره نن سبا ژمن واوښتي کولی شي چې په غیرت یې راورسي د باغه کې جنګ دغه ګنج ته څو خرڅېږي هلته کې بیا پاچا غوښتل ته شکر کړي پر صرافي باندې کېنه غوښتل خو هغه دي اول زه خپله د 8 دانو خریدار یم پورې مې خلک ورته کېنولي دي هر سړی کولی شي چې په عذاب یې ګنج ته راولي څوک چې خوا نه بدوي وسلام من الله تا اوس څو دانې رانیوئ زه اوس مې ورته خیال وي څو دانې په ضرورت لرې 18 دانو ته زه ضرورت لرم 18 په څو خرڅېږي د دې نو بله منه لکه یو سړی چې زلخوجي ماتوي 900 مصرف یو ګډ زلخوجي راځي چې ماته مه خانده شاته راخانده بل څه خرڅېږي نو دغه دې نو دا له ډېرو پیدا ده نور شی مې نه دي اورېدلي دغه د سپین سرو ګنج شته اوس ما په پلار دې طلاق کړي دا سبا وویني چې هر سړی سپین سري واړولي په باغاکه کې باغاکه ښایسته یې لکه تا غپه شوه ښه وه ښایسته خو نو د ونې مخ ته ځي خامخا څونه لکه چې تا ته شوي ما ته چې شوي هغه د خدای دوسته بس خو نو لوی قیامت یې 1800 کلدارې پوره شي اچونې کې داسې منه مور و ملایک خواري ورسره کښلي هغه 3,500 نه کې داسې نه کې د وارې معنا داسې نور خو خپله پوهېږه او زما خپله خیال دی زه خپله زلخوږی یم 8 دانو په 8 دانو مې زلخوږي له ولاکه ماته دا دې راوله پیرزاده خورغنځي چنده نوزاته کښله راته الو چیرې یې اورې بلې پښې ته دې رنګ راځي لمبر پښې د رنډې ځه کنټینرانه د رنډې بړوا غول مخ د رنډې ځه حواله څه ادې له راسه ادې مري رنګ ور ووه بړوا ما ګاډي ومې وړم واخه مشکله چه؟